ظاهره روانه ده چې د دې دغه حواله ده چې زموږ بیوټم کې چې کوم سټوډنټ وي هغه یې ونیولې بغیر قانوني تور باندې هغه تور قانون چې خلک یې د دهشتګردو په خلاف استعمالوي لیکن موږ ریاست موږ هغه ریاست کې ژوند کوو چې د یو سیاسي شعور لرونکي سټوډنټ په خلاف استعمالوي نو موږ د ریاست څخه موږ د دې حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دوی دې زر تر زره دا ځوانان راخلاص کړي ځکه چې دا دنیا هر قانون موږ ته دا حق راکړی دی چې موږ به خپل سیاست کوو موږ به خپل تعلیم حاصلوو دشمن ڈیسی मुर्दाबाद मुर्दाबाद सियासत पर पाबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद kahraman kahraman داسې دا چې نن څه څو ورځې اوله په آی ټي یونیورسټۍ کوټه کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن یو سټډي سرکل یو جنرال باډي غونډه وه خو په هغه باندې دا ریاستي لاسپوڅو د ویسي لخوا او د آی ټي پوهنتون د انتظامیې لخوا په هغې باندې وار وسو او په هغه کې زموږ ملګري زخمي کړي او په موږ یې دروغجن اف آی آر وکړي خو د هغه دروغجن اف آی آر موږ ضمانت وکړي خو چې دوی څه بله لاره نه وه نو زموږ ملګري قدرمن عرفات خان او فردین خان یې د 3 MPO چې یو تور قانون دی د انګریز قانون دی په هغه تحت یې زموږ دوه ملګري ګرفتاره کړي او دا ډي سي دا ضلع انتظامیه دا صوبه انتظامیه د دوی غټ پلان دا دی چې په دې وطن کې طلبه سیاست بند کړي هر هغه سړی هر هغه طالب علم چې هغه خپل حقوق غواړي د پښتانه حقوق غواړي د بلوڅ حقوق غواړي هغه بندي کړي فردین خان او عرفات خان یوه ګناه نه وکړې دوی په آی ټي یونیورسټۍ کې په هغه ټول مشکلات چې د انتظامیه لخوا وې که د یونیورسټۍ انتظامیه وه که ضلع انتظامیه وه د هغه خلاف دوی جدوجہد کوئ او نن تاسو وینئ چې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د یو ورځ په نوټس باندې ډېره لویه مظاهره ده او دا مظاهره دا له دې ضلع انتظامیه سره دا غوښتنه کوي چې عرفات خان او فردین خان دې زر تر زره راخوشي کړل سي که دا نه وسو زموږ آینده عمل به دا وي چې موږ د 19 دسمبر چې کوم زموږ کانویکیشن دی هغه موږ نه پرېږدو